ورونو تاسو مو دلته د یوې ډېرې مهمې موضوع لپاره راغوښتي یاست. تاسو خبر یاست چې په دې وروستیو کې د کورونا ویروسي ناروغۍ پیدا شوې. دا چې موږ تاسو په خطر کې یو نو موږ ته لازمه ده چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځان پوه کړو. ملک صاحب د دې ویروس مخنیوی څه ډول کیږي؟ دغه د ډاکټر صاحب راغلی تاسو ته وایي چې د دغه مخنیوی څنګه وکړئ. د دغه خطرناکې ناروغۍ د مخنیوي په خاطر تاسو باید څو ټکو ته پاملرنه وکړئ. لاسونه مو هره ورځ بار بار په اوبو او صابون یا د لاس مینځلو مایع سره د 20 ثانیو لپاره ومینځئ. د هغو وګړو سره چې زکام او یا رزش لري له نږدې اړیکې څخه ډډه وکړئ. د ټوخي او پرنجي پر مهال خپله خوله او پزه په دسمال وپوښئ. د لاس ورکولو، ښکلولو او روغبړ څخه ډډه وکړئ. د بدن مقاومت لوړولو لپاره د ویټامین سي لرونکي میوې او ترکاري لکه لیمو، نارنج، کینو او داسې نور وکاروئ. د کلیوالو نه هیله کوم چې د ډاکټر صاحب په خبرو عمل وکړي او دغه معلومات تاسو خپلو نورو ګاونډیانو ته هم ورسوئ.